السلام علیکم ستړي مشئ نن پیلنۍ د روانمرز کال د جدي مرغومې د میاشتې 40مه چې د جنوري د میاشتې له 14 نیټې سره سمون لري. ستاسو پام را اړوم د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د دغه شورا غړو له اسلامي امارت ته وغوښتل تر څو د ښځو او نجونو پر وړاندې لګول شوي بندیزونه له کوم ځنډ پرته لرې کړي. د پخواني ولسمشر اشرف غني په اړه د پخواني امریکایي چارواکي څرګندونې. مایک پامپیو ویلي له اشرف غني څخه د امریکا ناهیلي د لامل شو تر څو واشنګټن افغانان یو میز ته راوبولي. په هېواد کې د خلکو پر ژوند د هوا د سړښت اغېزې د پیښو پر وړاندې مبارزې وزارت وایي له مرستندویه بنسټونو سره په همغږۍ زیانمنو ستونزو ته رسېدنو هڅې کوي. دا هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو پر کار او د نجونو په زده کړو بندیز د واکپال حکومت د وروستیو پریکړو د سمدستي بیاکتنې غوښتنه وکړه. د دې شورا ځینو غړو ویلي چې ښځې په بشر دوستانه چارو کې مرکزي او حیاتي رول لوبوي او اسلامي امارت باید د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو مساوي او معنوي ونډې ته درناوی وکړي. دغو غوښتنو ته په ځواب کې اسلامي امارت ویلي چې امنیت شورا په اندېښنو پوهیږي او حکومت هڅه کوي چې دا سکاله د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هواره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 11 غړي د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په یوه ناسته کې د اسلامي امارت څخه غوښتي چې د شورا ته په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. په دې هېواد کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو وروستیو ګامونو څخه په بیړې سره شاتګ وکړي. د دې هېوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې ښځې په بشرپالو عملیاتو کې مرکزي رول لري او واکپال حکومت باید په ټولو برخو کې د هغوی د برابر او معنا لرونکي ګډون ته درناوی وکړي. ښځې په بشرپال عملیاتو کې مرکزي او حیاتي رول لري ترڅو د کړکېچن وضعیت کچه راکمه کړي. دوی ښځو او نجونو لپاره د ژغورنې د مرستې د رسولو لپاره په هغو سیمو کې چې نارینه د تلو توان نه لري ښه مهارت لري. غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو له ګډون پرته به اړمنو کسانو ته د مرستو په وړاندې کولو کې د مرستو او چوپړتیاو رسولو وس ونه لري. د اسلامي امارت ویان د دې غوښتنو پر غبرګون په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه درک کوي او واکپال حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هغه د هوارۍ په هڅه دی. ذبیح الله مجاهد همداشان د سازمانونو او هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان سره بشرپال مرستې له سیاسي سکالو سره یو ځای نه کړي. امارت اسلامی نگرانی های کشورهای جهان و سازمان های امدادرسان جهان را میبینه، ولی امارت اسلامی مسئولیت داره روی احساس مسئولیت دینی و وطنی و که حفظ ارزش‌های اسلامی ما است. در قبال دین و وطن خود باید تمام امور کشور را مطابق اصول اسلامی و احکام شرعی تنظیم نماید. په افغانستان کې تر ثانیې امره د نجونو د زده کړو ځنډ او په غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز له دې د مخه هم له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شوی او یو شمېر بهرني مرستندویه بنسټونو د دې پریکړې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وایي له اشرف غني څخه د امریکا مایوسي د دې لامل شوه چې واشنګټن افغانان خبرو میز ته راوبولي. مایک پامپیو همداراز ټینګار کړی چې اشرف غني سره له دې چې ځان منتخب ولسمشر باله خو له خپل سیال څخه یې ټاکنې اخلا کړې وې. اشرف غني تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی خو یو شمېر سیاسي کارپوهان دا څرګندونې تیر ایستل بولي او وایي چې امریکا د افغانستان په ټولو بهیرونو او بیا په ځانګړې توګه په ټاکنو کې نیغ په نیغه لاسوهنه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر په شیکاګو پوهنتون کې د خپل ویناو په لړ کې وایي چې واشنګټن له اشرف غني څخه نهیلیتوب له کبله د سولې په خبرو اترو کې د ټولو اړخونو په ګډون پریکړه وکړه خو ښاغلی غني بیا د دې کار مخالف و. مایک پامپیو همداشان ټینګار کوي چې اشرف غني خپل ځان منتخب ولسمشر باله خو ټاکنې بیا له خپل سیال څخه غلا کړې وې.
incredibly frustrated with President Ghani. له ولسمشر غني څخه په بشپړه توګه ناهیلي شوی وم. موږ یې اړ کړو تر څو لاس په کار شو او ټول افغانان د خبرو اترو میز ته راوکاږو. دا هغه څه له موږ مخکې ولسمشر اوباما ترسره کړي وو. په دې تړاو خبرې اترې روانې وې، خو دې پایلې ته ورسېدو چې ښاغلی غني مخالف و او د خپل سیال پر وړاندې رایې او ټاکنې اخلا کړې وې او داسې انګېرله چې منتخب ولسمشر دی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان د امریکایي چارواکو دا څرګندونې د خلکو تېر ایستل بولي او ټینګار کوي چې واشنګټن په افغانستان کې څه باندې 100 کلونو حضور کې په ټولو بهیرونو په تېره بیا ټاکنو کې نیغ په نیغه لاسوهنې لرلې دي. آقای غنی را چه کسی مامور کرد؟ آقای غنی با دستور کی و با فرمایش کی 2 بار رئیس جمهور شد؟ یک موضوع آفتابی است که ایالات متحده آمریکا مستقیم در روند انتخابات دخالت داشت. بدون اجازه سفارت آمریکا در افغانستان حتی یک والی تعیین نمیشد، حتی یک قماندان امنیت تعیین نمیشد. من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا باید حس گناه کنه در قبال مردم افغانستان. اما مسائل انتخابات، کنترل 20 ساله و تعیین رئیس جمهور و همه چیز معلوم است برای افغانان که به دست آمریکا بود و همه چیز آمریکا مدیریت میکرد، درست میکرد، کنترل میکرد. چارچوب نظام سیاسی در 2 دهه گذشته بخشی از منافع ایالات متحده آمریکا بود در کشور و مهره‌هایی هم که در رأس نظام قرار میگرفتند ارتباط به همین چارچوب داشت. اشرف غني تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې وزارت وایي چې وروستیو سختو سړو د افغانستان خلک په بېلابېلو سیمو کې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. دغه وزارت واکپال وایي چې له نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ به له زیانمن شوو سره مرستې وکړي، خو دغه د شته امکاناتو په لرلو سره نشي کولی ټولو اړمنو ته مرستې ورسوي. د بلخوا د هېواد د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې د سړې هوا دغه لړۍ به د روانې اونۍ تر پایه دوام وکړي او دا مهال په شمال ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د هوا ډیره سخته سړه شوې ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په وروستیو ورځو کې د هوا سړېدو د هېواد په بېلابېلو برخو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې وزارت واکپال ټینګار کوي چې د وروستیو واورو ورېدو او یخنۍ له کبله د غور، بامیان او بادغیس ولایتونو نښلېدونکې لارې او همداشان مرکز ته د فراه ولایت د یو شمېر ولسوالیو نښلېدونکې لارې هم تړل شوي چې خلکو ته یې ګڼې ستونزې زېږولې دي. موږ نن هم دلته یو عاجله فیصله وکړه د خپل وزارت خلکو سره چې موږ په وزارت کې کوم سامان یا شیان فی الحال لرو دا به ټول توزیع کوو، عاجل به اصلو ټول ولایتونو او نړیوال سازمانونه یا نړیوال خیریه ادارې مؤسسات دا ټول ثبات راغوښتي چې مجلس شروع او دا موضوع سره شریک کړو چې د افغانستان موجوده حالات کې څه کومک کولی شي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت که څه هم طبیعي پیښو له کبله زیان لیدونکو ته رسیدو لپاره له هڅو خبر ورکوي، خو ټینګار کوي چې شته وشوندیاوو ته په کتو حکومت ټولو زیان لیدونکو ته د رسیدو وړتیا نه لري. موږ رسیدګي ډېره کمه وي، د خلکو احتیاج او مشکلات به حده زیات دي، بې حده ډېر دي. نو خدای دې خیر پېښ کړي، موږ کوشش کوو. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې هغې سختې سړې هوا چې په وروستیو کې د هېواد بېلابېلو برخو کې تجربه شوې د روانې اونۍ تر پایه به هم دوام ولري. کتله هوای سرد سایبریایی که با عبور از مناطق خیلی سرد و پوشیده از برف سرتر هم شده بود و آخر هفته گذشته وارد کشور شد و تا آخر هفته جاری کماکان ادامه پیدا میکند و این کتله هوای سرد کل کشور را تحت پوشش قرار داده و بیشترین سردی را ولایت جنوب غربی، غربی، شمال غربی، شمالی، شمال شرقی و ولایت مرکزی افغانستان تجربه. د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو ورځو کې یخنۍ په تیرو 3 کلونو کې بېسارې وې او په یو شمېر برخو په تیره بیا شمالي سالنګ کې د هوا د یخنۍ درجه تر -32 درجې هم رسېدلې ده. د خبرونو دوام تر دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د افغانستان د ستونزې د هواري او د بشري مرستو
رسولو لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په دې وروستیو کې د ازبکستان ولسمشر د سویلي اسیا د نړیوال غږ په مجازي سرمشریزه کې د منځني او سویلي اسیا د اړیکو د ټینګښت په موخه د افغانستان لارې تر هند سمندر پورې د اورګاډۍ د پټلۍ د غځولو د پروژې د پرمخ بیولو پر هڅو ټینګار وکړ. د افغانستان سکاله په تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د لوی منشي د مرستیالې د لیدنې په اجنډا کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ د لوري د افغانستان په اړه په لوړه کچه د یوې نړیوالې مرکزي ډلې جوړېدو د اړتیا په تړاو د دې هېواد د ولسمشر شوکت میرزیایف د طرحې پر سر خبرې اترې کړې دي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې دواړو لوریو همداشان د افغانستان د سکالو حل او د دې هېواد خلکو ته د بشر لپاره مرستو وړاندې کولو په تیره بیا د ترمنځ نړیوال لوجستیکي مرکز له شونتیاو څخه کار اخیستو کې د ګډ کار د دوام پر سر هوکړه کړې ده. فکر میکنم نقش سازمان ملل متحد و منطقه در کاهش بحران در افغانستان عایز اهمیت است، اما این بستگی به چگونگی تعامل امارات با منطقه و جامعه جهانی دارد. در صورتی که اگر تعامل سازنده باشد من فکر میکنم این میتونه عایز اهمیت باشد. اگر سازمان ملل متحد نقشی که لازم است و یا مسئولیتی را که باید در قبال وضعیت افغانستان ادا بکنه درست ادا نکنه، مطمئنا جایگاه اونها را زیر سوال میبره و از تاثیرگذاری ویژه در قضایای مهم منطقه‌ای در بعد سیاست و اقتصاد برخوردار نخواهد بودن. په همدې حال کې اسلامي امارت وایي چې هر هغه ګام چې وکولی شي د نړیوال ټولنې سره تعامل پیاوړی کړي ترې هرکلی کوي. اگر جامعه بین‌المللی و کشورها گام‌های ملموس و موثرتری را بردارند با امارت اسلامی روابط رسمی را برقرار بسازند، وارد مفاهمه و مذاکره شود، هیچ نوع چالشی ما در پیش رو نمی‌بینیم. په دې وروستیو کې د ازبکستان ولسمشر د سویل نړیوال غږ په آنلاین ناسته کې هند قانونس ته د افغانستان له لارې د ریل ګاډي د پروژې ترویج لپاره له هڅو خبر ورکړ چې دا چاره به مرکزي او سویلي اسیا سره ونښلوي. او دا چې د کندهار سیمه ییز مسؤلین په دغه ولایت کې د خرما د باغونو د جوړېدو د مثبتو پایلو خبر ورکوي. د دې په وینا د دې ولایت په درې ولسوالیو کې په ازمایښتي ډول خرما نیالګي کېنول شوي او په پام کې ده چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې هم د خرما باغونه جوړ شي. له بلې خوا په کندهار کې د وچو میوو ټولنه وایي چې د هېواد د خرما د ښه کیفیت له امله ښه بازار لري. 3 کاله مخکې د کندهار په دامان، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې په نږدې 10 جریبه ځمکه کې په ازمایښتي توګه د خرما ونې کېنول شوې. په تازګۍ سره بیا بڼ لرونکي او سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د هغه له مثبتې پایلې خبر ورکوي. د دوی په وینا د کندهار هوبه او هوا د خرما د بڼونو د ودې او حاصلاتو لپاره مناسبه ده. د کندهار، هلمند او فراه، نیمروز، لغمان، جلال آباد، خوست دا اووه ولایتونه چې په افغانستان کې دي دا ټوله هوا د آب و هوا د خرما لپاره مناسبه ده، خصوصا دښتونه او دغه ریګونه دا ټول دغه ده ورته مناسبه ده. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې د خرما د بڼونو د مثبت پایلې څخه خوښي څرګندوي او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته د هغه د بڼونو له ودې او پراختیا خبرې کوي. د دې ادارې چارواکي ټینګار کوي چې د خرما د بڼونو جوړښت ته د بڼ لرونکو د لیوالتیا په صورت کې له هغوی سره به مرسته وشي. والا یا باغداران وغواړي چې د خرماو یا د نمونې یا ورایټانې ترویج او یا وکړي. کرنې ریاست د دوی سره په پوهاوي او همکاري کې انشاءالله چمتو دي پر ډاډ ورکړو چې هله همکاري ورسره وکړو او له بلې خوا د کندهار د وچې میوې د ټولنې چارواکي په دې ولایت کې د خرما د پایداورو اړوند ایلهمندي کوي او وایي د افغانستان خرما د هېواد دننه د ښه کیفیت درلودلو له کبله ښه بازار لري. میلیونو ډالرو خرما افغانستان ته واردوي، خپل د ایران سره د نور دنیا سره راځي، بلکې د سعودي عربستان څخه د دوبۍ څخه خرماوي را روانې دي. نو د افغانستان چې خپل خرماوي بیا نو د نږدې همسایه ملکونه ورسره هندوستان زموږ خاوره ډېر ښه خرما کوي. دمګړی، فراه، ننګرهار، لغمان، هلمند او نیمروز ولایتونه د خرما بڼونه لري چې د چارواکو په وینا دا میوه له ښه کیفیت او ښه بازار څخه برخمن دی. د سبا ورځ د هوا د حالاتو په وړاندوینې سره زموږ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.